نن ډیر پښتانه په کورونو کې د دې رسم و رواج د لاسه بې واده ناستي او ډېرې ځوانانې جینکۍ د دې غلط رسم و رواج د لاسه په کور کې بې واده زړیږي. نو زما خوږو پښتنو که مونږ او تاسو ترقي غواړو نو غلط رسم و رواج به پرېښودل غواړي. نو ځکه خو حمزه بابا وایي که مهذب قانونو منځ کې ودرېدل غواړې ته غار ته پریوت یې د ذلت که پاسېدل غواړې ته او بیا که معراج د ترقۍ ته رسېدل غواړې ته رسم و رواج پرېږده که بیا اوچتېدل غواړې ته. السلام علیکم، زه یم عبدالله عابد په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او تعلق مې د 400 سره دی. تاسو راته هم خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتئ او څه کار روزګار کوئ په کمنټس کې راولېږئ. زما خوږو پښتنو زما دا ارمان دی چې زما ټول پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس دې دپاره زه مختلف کتابونه ګورم او تاسو ته یې په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره د ویډیو په شکل کې در رسوم. تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا آواز باقی پښتنو سره شریک کړئ. کیدای شي یو ورور مسلمان په عمل وکړي، خدای پاک کامیاب کړي، نو زما او ستاسو پکې پوره حصه وي. د پښتو متل دی وي د یو ګېډې او د ګڼو امسا. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته. هغه دا ده چې مونږ څه غریبۍ وخوړو او څه فضول رسم و رواج وخوړو. ډېر ځوانان نن چې بې واده په کورونو کې ناست دي نو هغه زمونږ د غلط رسم و رواج د لاسه او ډېرې ځوانانې ښایسته ښایسته جینکۍ په کورونو کې د دې رسم و رواج د لاسه بې واده زړیږي. زما خوږو پښتنو خدای پاک به د دې څیزونو تپوس د هغه چا نه کوي څوک چې فضول رسم و رواج عام کوي، که هغه مور ده او که پلار دی، که هغه غریب سړی دی او که هغه مالدار سړی دی، خو چې په غلط رسم و رواج باندې فضول پیسې لګوي نو دا د نورو غریبانانو ودونه کول ګرانوي، ځکه چې هغې خو به رسم و رواج نشي برداشت کولی. او کومه مور د خپل زوم نه د غلط رسم و رواج مطالبه کوي خدای پاک به ترې تپوس کوي. او دقه شانتې چې کومه خواښې یا سخر د غلط رسم و رواج مطالبې کوي خدای پاک به ترې تپوس کوي. او خفه کیږو به نه، ډېر کار په دې ودونو کې زمونږ د میاندو نه روان وي. د یو کس مور وی زما ړومبې زوی دی او زه به پرې خپل ارمانونه راجوم، او د بل کس مور وی زما اخري زوی دی او زه به پرې خپل ارمانونه راجوم. نو میاندې خپل ارمانونه راجوي او بچي یې بې واده په کور باندې زاړه کړه. زما خوږو پښتنو دا رواج به مونږ او تاسو ختموو، ځکه شروع کړی مونږ دی نو مونږ به یې ختموو. او تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو به خپل بچو ودونه څونه په ساده طریقې سره کول. نو که مونږ هم دغه شانتې په ساده طریقې سره خپل ودونه شروع کړو نو بې واده به یو جینۍ او یو هلک به پاتې نشي. او تاسو ته زه دا خواست کوم که چېرې فرض که مونږ دا رسم و رواج ختم کړه او غلط رسومات مونږ ختم کړه او د خلکو ودونه زر کېدل شروع شو نو په دې معاشره کې به غلط کارونه او فحاشي به هم کمه شي. او چې دا کمه شي نو دې ثواب کې به زما هم حصه او ستاسو هم پکې پوره حصه. نو تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز ټولو ناواده کړو پښتنو ته ورسوئ. کیدای شي یو مور پلار پرې عمل وکړي او بغیر د رسم و رواجه د خپلو بچو ودونه وکړي او تیل مالګه یو ځای کړي او زر وله واده وکړي، نو خدای پاک به د ګناه نه هم بچ کړي او ایمان به هم پوره شي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ، ودان آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.